ونه ولې تباهي شي اوس سوداګر پرېمونه د باران طوفان او دا خو ډېر غټ تاوان شوی وروره زما دا کار زوی اګیا دې غلا کېږي دا غلی نه دی معلوم که فریم لپاره مستري راولو دا فرېمونه به سره برابر کړو دا د اکا زوی مې اسلام هم راوړې ده تاوان چی شه نیمه ګنټه خو ګولۍ نه ورلګېده اوړه د خطا وه ما دا که غله رال بیا به څه کړو دا ته پنچاره دا مې زموږ د نیکهګانو میراث دی ودرېږدې وګوره رنګ یې اړه د ګاډي رنګ اړه ده تېره ګاډي صحیح مژویا ګاډي وایستا ډېره خوا بدېږي لالا خالي رنګ یې په څو لالا زموږ حق دی که زموږ حق کې ستا په دا کې ګولۍ نه یې کې دا ته پنچه ده دی ای شی نشته ولې نه غره پرې نه منډه دا کوله کلپ پنچه ده کار نه ولې نه راځې اوس دې کار نه راغلی یاست و د ټایم کار پرېږدوئ ها ناصر لالا بیا شو څه سنې بوتله ناصر لالا واره استعفا ورکړې وله په هغه باندې اکا زوی مې نن د لې شپه وکړله اوس وایي سهار برته رالی روغه اوس زما به خیال شي اوس کومه ده ستي ناشته ماشته کومه ده ای څنګه ګلاب نه راغلی یاره ګلاب نه ای صابونه چې ما ده لره شه یعنی هغه د ماکسن تر ماز دی ماکسن د ماکس شلمبې اوسي د ناشتې پر ځای باندې ولکه چې ته دا راکړه سیال دا رنګ باړه دا زموږ د نیکهګانو د وخت پنچه ده اوس ولکه د پرون نیمه ګنټه ګولۍ نه اخیستل څه وایي ما دا که غله رال بیا به څه وکړو یو دا ډاکسن مې د نیکهګانو د وخته دی یا دا پنچه ده دا زموږ ګرده میراثونه اوس به دا سیال ته پاته سوله او زموږ نیکه ته سوی دی او ورته سوی هم دی یا ما تصویر لیدلی دی نو ما ستا په یاد دی زما میموري کمزورې ده زما میموري کمزورې ده ما صحیح هېر شي په 2003 کې مړ دې خواره کړې مړه په ټیم کې موږ کسه د دا بلا کښنی ولم لالا زوم کښنی ولم دوم دنه نو مې اوس تر ما ستو تر ما ډېر ځان کشف بول ته خو د ما مشر دی دی د ما 4-5 کاله مشر دی نه 4 کال نه ته د ما مشر یې سپانه دی ها ته د ما مشر یې یا ته د ما مشر ا ویډیو والا څه پوښتنه ته به مشر یې زمړی سیاره څه کوه دی مشر دی د ما مشر دی په ما دی کې دی مشر دی که زه څوک غټ مان میږي مشر څوک هغه مشر ما ودی کې زه خو ماشاءالله هینډسم بوای یم څلور کښنیان دي میشه زه خو هینډسم ششته ځوان یم یا د هغوی د صحت د خوا خو نه چست یم باډۍ صحت د صحت د خوا خو ښه یم خلک صحت ته ګوري ازانو دی کومه دی ایډیټینګ مې نه دی کړ زما ششته ځواني ده دی لا وایي زما ششته ځواني ده اوس څه کې وایي یا کوچۍ ګوتې نه دي ته څه کې وایي کازو ششته ځواني مې ده استاد ژوندی لره فضل افغانه ښه چې د خوب ډېر ښه خدمت وکړي یا چشمه یا اوس د بار ملک خلکو خدمت کوم مسافرانو ویلاګونو ورته جوړوم موږ خدای دې اوس تا ته دومره وس توفیق درکړي لکه تېره وایي ستا کوم فضل پروډکشن وچلوئ په دې کې ډېر خلک دي اوس ګوره دا مخامخ ولاړ دي هغه خو نه پټ هم چلوم ښځه ونیمې کال یو خدای ښه دی مقصد خو نو په دې باندې وروره د هلک څه پروګرام را ورکړی دی احسان الله هلک نه دی سړی دی لالا کړایي تا یې هم وخوړه ما یې هم وخوړله خو تا لا به کار دا و چې تا ویل چې یاله زه مې شپه کوم خامخا کوم څه به یې ټالۍ ورسره ویل ته دا نه ویل زه خو پیسې مار یم دی وایي پیسې مار خو ته یې ګور ته ولاړ یم او دوی د لیو الله 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 تقریبا تی خوب نه دی کړی تر 4 بجو زه ویښ ولم 1 ګنټه زه ګرست ای څنګه ډېر کوترې والوتې کوترې خو دا د خدای پاک یو نعمت اوس ناشته کومه ده لالا ناشته خو دغه دی اوس ما ملک ته شپون وکړي ملک ته ماته ناشته برابره کړه سړي راوړه هر ورځ کور ته مې خوند نه کېدله به دا مخامخ ګوره چمن دی په چمن کې به وخورم
بیا هم شه کور ته د اختیارات چلیږي مکن دې په ناشته کې مکن مې څه وایه او ګرمه ډوډۍ ده د چش مکن دی د چرګې دی که د غوا دی یا د غوا ده دي بیا خو نو شه اختیارات دي مجلس دا ولو تا د ما سټوري مې دا وله چې ما ټیم ماته سوی وه چې پیدا کړی موږ یې کړو خدای سته موږ بیرېدلو سړی څوک رانیسي ولې الله در سره ول ګوره په 40 روپۍ دا موټر دی نه دا شمسیانې دا مالداري الله در سره ول سره خو بیا میتیاد غواړي وروره ناصر لالا بیا وتا کې انټري کړې ده ښه څنګه راغلی نو پوښتن ایجاد لالا وروره روزي مسله ده سهار وختي ماښام لالی خپل کولا ورته ویل چې ولاړ شه وروره کنه غرمې بیا کار خرابېږي نه نو زما د اکا د زوی هګۍ څوک لا کوي هګۍ خو وروره ناصر لالا ما خلک چې نظامن دي نقشي الله چیر درېږي هغه وروره هګۍ غلا کړې دي صدام چم ته وکم وروره زما د اکا د زوی هګۍ غلا کېږي د هغه له نه دی معلوم که تی در معلوم دی موږ ته راوشوئ نظر علی نظر اورېدلې ده صدام دې به جواب ده وڅکه ولاړ شه کور څه ناشته په د جاس کې راوړه ته ولاړ شه ولې موږ د دې ناست څوک نو صحیح دی وایه مفاد پرست دا یې نه دا که مو د بل بد راوړو بیا به څه کوو سیار بیا زه خپل ولاګونه جوړوم بل بچی دا کوم چرګ دی سندی دی مړه څه خورګوره د بخوا کې سپین کومه دی نه زیه دی دا وس پیدا شوی نو دا به فون کوي هی 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 اکا زوی خلک مالدار روانو او خو نور دا د اکا میم د ډېر ټیم بعد رالی په مسافري باندې تللی ولو کوټې له ماشاءالله ششته سوي مې اوس دا څو ورځې چټۍ کړې ولې تباهي شو سوداګر د پرېمونه د باران طوفان او دا خو ډېر غټ تاوان شوی هلته دننه هم پراته دي هغه تا ویل او خو مې ویل زما ګرال ښه ته وله رالی مازدیګر هغه د امداد یا د پرتې دي اوس ارزي به دا برابر کړو هغه به دغه کړو واخله خور دغه اشه ګلابه دا ماتې سوي چې دي دا کار کوي که بس دا ختم شولې پلانټ به راولي نه یا بیا هلته وروړو هلته بیا برابر یا پلانټ ورسره دی خپل نانې سره خپل چارجینګ والا پلانټ دی په ماشین او پلانټ سره هغه کوم سره دا د ډب والا دی ساچ نقطه دی دا دی اکا می چای راوړلې دا د موږ په اکا باندې دی ګرانېداره قسم سهار وختي دی ښه خوندورې چای راوړي د اکا دا که به څه که بس دا باندې ته بیم بیا قرباني ورکوې ښه هغه که د ټیم قرباني که بله قرباني که زما د خالد د ولاګینګ قرباني څه فایده چی شي فایده دا لږ تان در روان توبه 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 دا دی بیا نیت یې پر عباس ول یاره اکا زو اکا ډېر غټ تاوان شوی دی خو اکا یې پکې څه کوم موټر کې څه پر لګیا و پټرول پمپ کې د بروکینګ کې لاکونه نه هو هغه اوسګله ولته لاندې کړو دا د انګورو د تاک انګور چې لږ کچا دی په دې نه خرابېږي که پاخه بیا خراب دا د انګورو تاک لاندې دا شان کښې دی دا ډبرې دا نو تاک دا ته را دی او په دا مابین کې ډبره ورکړي دی څه را دی ټالونه د مځکو څه را دی ساوات ټیکهداران یې بچاوي دوای ورکړي دا نور خلک سره نه بچاوي چاشني خرڅ کړی دا لمر دی تېز بیا باران کېږي هو نور څه ګوښ هوا د هغه سپینه دغه جوړه شوې ده د شپه هوا بنده وه شپه ګرمي وله ګرده شپه ګرمي بل مچر ګرده شپه په خوران کې ورپسې یو ټیلیفوني راپورته کړو ډاکټر کاکول یو مریض دغه بچې دی راغی دروازې یې ټکول ما چې زموږ دروازه ټکېږي اوس ما او زما اکا زوی موږ ځو دا فریم لپاره مستري راولو دا فریمونه به سره برابر کړو غویی دا دی ګرځي درته دا د غوا هم راغله نو هغه خړې اوبه ولې هغه څنګه وچ
په دواړه راشي نه ورته دا څنګه ته کې دا ته ونسي څنګه دا راځه ډاکټر ګلاب موږ به راځو راځه کازه وزو د خیره د پریمو لپاره یو سړی کس په پیدا کړو هغه به راولو د پریمونه په سم کو وای دا دی خو هغه د نور نه خپله سر خلاصوي ودرې راځه